دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث تے او ترغیب و ترہیب کے منذری لکلے دے خواہ ناشنا حدیث تے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ مبارک فرمائی لے اور رسول اللہ مبارک فرمائی کہ اللہ فرمائی لے عبداللہ ابن مسعود دا حضور پاک نے نقل کئی اور حضور پاک دا رب العالمین نے نقل کئی اور رب العالمین سے فرمائی قال اللہ تبارک و تعالی النظرة سهم مسموم من سهام ابلیس دا نظر نه خطرناک نظر دا شیطان غشی دی دا شیطان غشی خو زهریلا غشی دی یو سړی چې په غشي ولګي او زهریلا غشي وي پخوا به د غشو لا د سر لا د زهر اوبه ورکړي او تورې له به د زهر اوبه ورکړي او نیزې له به د زهر اوبه ورکړي وي او په کومه چاړه چې به سړی واو هغې له به د زهر اوبه ورکړي وي نو چې انسان به پې ولګېدو نو زخم به نه جوړېږي هغه زهر به وجود ته لاړ نو ډېرو خلکو به غشو له د زهر اوبه ورکړی وي چې سړی به یې پرې وویشته که غشې به دې وویسته خو هغه زهر خطرناک زهر به یې په وجود کې پاتې شو نو رسول الله مبارک فرمایي دا خراب نظر دا د شیطان زهریله غشی دی په زهریله غشي چې ولګېدی جوړېدل ته نشته چې شیطان ستا په زړه کې یو سوچ واچو بل ته د ښه نظر ولګو بس لاړې او تیر وتې د شیطان په زهریله غشي ولګېدی نظر نه ځان ساته نظر دې وکړه که جنۍ لږ ته وکړه خراب نظر وکړه الګ جنۍ ته وکړه زهریله غشی دی شیطان پې په دې زړه د پاسه وویشتی والله که دې جوړ شي دا به سوچونه یې د شپې به ودي او دغه سوچونه د ګناه به کوې کار به دننه کېږي زمیندارۍ له به ځې او کار به دننه کېږي او دا غلط سوچونه به کوې په کور کې به ناست او دا غلط سوچونه به کوې په منځه به ولاړ او دا غلط سوچونه به کوې دا دونه خطرناک غشی دی لیکن رسول الله مبارک سے فرمائی من ترکها مخافتی الله اکبر که چا دا خراب نظر زما د یری پرېښود چې الله خفه کېږي نه کوم دا نظر نو ابدله الله ایمانا یجد حلاوته فی قلبه الله به د دې په ځای د ده په زړه کې ایمان ور واچوي د ایمان خوږوالی به واچوي او دې به محسوسوي چې الله زما په زړه کې د ایمان خوږوالی واچوي دومره خطرناک شی دی